په افغانستان کې تر تاریخ وړاندې دورې د پخوانیو انسانانو د اوسېدو له سیمو څخه یوه مهمه سیمه د هزارسم یا هزارسمڅو سیمه ده. ارواښاد علامه پوهاند عبدالحی حبیبي د هزارسم په اړه د افغانستان په لنډ تاریخ کې لیکلي چې د هزارسم یا هزارسمڅو سیمه د هندوکش په شمالي لمن کې د سمندر له سطحې څخه د 3300 فوټه په لوړوالي او د 1400 کیلومترو په اوږدوالي په سمنګان ولایت کې پرته ده. زر سمڅې لري چې په لرغونې زمانه کې هم د هند، کابل، بغلان، کندوز، بدخشان او چین لاره له همدې وادي څخه تیریدله. همدلته د غره په ډبرو کې هغه پخوانۍ سمڅې سته چې پخوانیو انسانانو به پکې ژوند کوي. همدارا ښاغلي لیوال له افغانستان غږ راډیو سره په خبرو کې وویل چې د افغانستان د هزارسم سیمه ډیره لرغونې او تر تاریخ وړاندې دورې د انسانانو د اوسېدو ډیره پخوانۍ مینه ده. د زیاته کړه کومې څېړنې چې په هزارسم کې د ایټالوي څېړونکو لخوا سوي د هغوی له مخې ایټالوي څېړونکو وویل چې په هزارسم کې تر 100,000 کاله مخکې انسانانو ژوند کوي. هزارسم یا هزارسم یا هزارسمڅ په قره کمر کې د سمنګان د مرکز ایبکو له ښار څخه شمال لوري ته شاوخوا 8 کیلومتره لرې پروت یو ځای دی یا یو سیمه ده چې په افغانستان کې د اته تر تاریخ وړاندې دوره تاسو پوهیږئ چې موږ د زمکی او د زمکی پر سر د انسانانو د ژوند په اړه دوه لوی دورې لرو چې یو تاریخي دوره ده چې انسانان په لومړي ځل لپاره د خط او د اجتماعي ژوند له پیل څخه پیلېږي او تر هغه پخوا ډېره لرغونې دوره ده چې د هومو ساپین انسانانو حتی تر هومو ساپین ورهاخوا د دوی د پلرونو او نیکونو چې نیاندرتال انسانانو ته وایي دوی ژوند کاوه. په 1901 کال دلته ایټالوي لرغونپوهانو پروفیسور تورچي تر مشرۍ لاندې او همداراز د لومړنیو بشرپېژندونکو یوې ډلې د هزارسم په سیمه کې عجیب نوي حقایق وموندل. دوی دا فرضیه وړاندې کړه چې په دغه مغاره ډوله سیمه کې چې دلته تر 100,000 کاله یعنی 100,000 کاله پخواني نیاندرتال انسانان چې د همدغه هومو ساپینانو نیکونو هم دلته اوسېدلي دي چې دا په دې حساب د انساني ژوند سابقه د سمنګانو په هزارسم کې ډیره شاته بیایي. په هر صورت د هزارسم نوم له دوو برخو نه اخیستل شوی دی چې یو هزار زرو ته وایي او سم له هماغه سمڅو یا سموچ یا سوریو چې په ځینو غرنیزو یا د غونډۍ ډوله سیمه کې په ډیرو پیچلو توګه د سمڅې وجود لري. اما د لومړنۍ منظم ژوند نښې دلته بیا د هومو ساپین دي چې بیخي یقیني دي تر 500,000 کاله پخوا دورې ته رسي. همداراز د ارواښاد پوهاند عبدالحی حبیبي لخوا د افغانستان په لنډ تاریخ کې راغلي چې د هزارسم په سمڅو کې مثلث ډوله خونې هم لیدل کیږي چې لوی تاخچې لري او له ډبرو څخه 3 کونجه چوکۍ هم پکې توږل شوي دي. د دیوالونو په جوړولو کې د ډبرو له تختو څخه کار اخیستل شوی دی او د نقري نقشې هم پکې لیدل کیږي. څېړنوال ډاکټر عبدالغفور لیوال وایي چې د هزارسم د سیمې سمڅې دوه ډوله دي. یو هغه چې طبیعي جوړې شوي او بل یې همهغه سمڅې دي چې په بیلابیلو دورو په ځانګړې توګه بیا په بودایي دوره کې په خپله د انسانانو لخوا جوړې شوي دي. البته وروسته بیا دغه مغارې په منظمه توګه توږل شوي دي. پخوانۍ مغارې لرغونې مغارې هلته طبیعي دي. جالبه دا ده چې د دې دورې اهمیت تاریخي اهمیت بیا د بودایي پیر زمانو ته ورسیږي چې دا په یو ډول د منګ غوندې ډبرو په منځ کې
منظمې کیندل شوې سمڅې دي د هغو لرغونو طبیعي سمڅو ترڅنګ چې دا بیا هم مستطیلي یا څلور کونجه شکل لري او هم ځینې ځایونه په مخروطي او د ګمبزې په شکل نیم دایروي توګل شوي دي چې دا ښکلا لا پسې زیاتوي او ډېره په زړه پورې ده. خو دلته داسې څرګندېږي چې په نسبتا رانویو کیندل شویو سمڅو یا مغارو کې به پخوا د بودایي دورې مرتازان او هغه بودایي په اصطلاح روحاني مشران دلته پکې سیلا کېدل او پکې ناست به وو. ښاغلی لیوال وایي د هزارسم په لرغونې او تاریخي سیمه کې چې تر اوسه د کورنیو او بهرنیو څېړونکو او د لرغون پیژندنې د پوهانو لخوا کومې څېړنې سوي دي کافي نه دي، بلکې دا تاریخي او لرغونې سیمه ډیرو نورو څېړنو ته اړتیا لري ترڅو د افغانستان تر تاریخ وړاندې دورې د انسانانو په اړه ډیر نور او په زړه پورې معلومات ورڅخه ترلاسه سي. د دومره باید ووایو چې د هزارسم یا هزار سمڅو سیمه ډیرو نورو تحقیقاتو او څېړنو ته اړتیا لري. شاید دلته ډیر په زړه پورې حقایق نور هم وموندل شي چې له بده مرغه په تیرو 500 کلونو کې دلته د امنیتي ستونزو له کبله دغه تحقیقات نیمګړي پاتې دي او ښایي په افغانستان کې د ثبات او سولې په راتلو سره که دلته نړیوال او افغان پوهان نورې څېړنې وکړي ډېر نوي څه به رامنځته شي. دا د متفاوتو مغارو یوه لویه مجموعه ده چې هم له انتروپولوژیک یا بشر پیژندنې له نظره ډیر مهم دی چې د لرغونو انسانانو موجودیت پکې تثبیتېږي او هم له تاریخي پلوه د بودایي دورې ګڼ شمېر لرغوني آثار پکې موندل شوي. د هزارسم په سمڅو کې د کیندل شوو شکلونو او رسمونو په اړه د ایټالوي څېړونکو او لرغون پیژندونکو لخوا ویل شوي چې داسې شکلونه د لوېدیځې اروپا تر تاریخ وړاندې دورې په آثارو کې هم لیدل شوي دي. د هزارسم د آثارو شکلونه 4 ډوله دي چې لومړی انساني شکلونه، دویم رسم شوي لاسونه، دریم د څارویو شکلونه او څلورم د راز شکلونو ګډون دی چې معنا یې هم تر اوسه نه ده څرګنده شوې. تر تاریخ وړاندې زمانو پوهان د هزارسم د سمڅو د شکلونه هغو شکلونو ته ورته او نږدې ګڼي چې په هسپانیا، ایټالیا، سویس او ایرلند کې موندلي دي او داسې نتیجه ترې اخلي چې تر تاریخ وړاندې دوره کې دا ډول شکلونه رسمول دود و.